د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا له نه بل سبا د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې د 3 نړیوالو شل لوبو لومړۍ لوبه پیل کړي. دغه سیالۍ چې د زمبابوې په کوربهتوب په ارارې کرکټ لوبغالي کې پیلیږي، چې دغه لوبې د افغانستان پر وخت مازدیګر 4 بجې پیلیږي. د افغانستان کرکټ ملي اتلان به دا ځل د زمبابوې سره 3 شل 3 او 2 ټسټ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ د روانې سپټمبر میاشتې پر 11مه نیټه شروع کېږي، چې د 2025م کال د جنوري تر 6مې به په زمبابوې کې پای ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د زمبابوې پر وړاندې شل او 5 لوبو ته لوبډله اعلان کړله، چې ډیره زبردسته بهترینه لوبډله اعلان کړله. انشاءالله د زمبابوې پر وړاندې به یو ښه سیالۍ ترسره کړي. که وګورو په دغه لوبډله کې ډیر ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکړی دی او ډیر سینیره لوبغاړي پکښې کې دي، نو انشاءالله د زمبابوې پر وړاندې به یو ښه لوبه ترسره کړي. افغان اتلانو تېره ورځ په زمبابوې کې تمرینات هم ترسره کړل، چې ډیر زبردسته بهترینه تمرینات ترسره شوه. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ.